السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. موږ دغه امت چې الله جل جلاله پر لږ څه باندې ډېره جزا او ډېر ثواب راکړي. له هغو څخه یو دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی: من قال حين يصبح 3 مرات، که سهار یو سړي دغه کلمات وویلې: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 واره، او 3 آیاته د سورة الحشر آخري آیاتونه یې وویل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 3 واره دغه اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ووایه او دغه 3 آیات یې تلاوت کړله سهار. وکل الله به 70,000 ملکین، 80,000 ملکې به الله جل جلاله د دغه انسان په حق کې مقرر کړي. یصلون علیه حتی یمسی، پر ده باندې به دغه ملایکې د ده دپاره مغفرت غواړي او پر ده دپاره به د رحمت وایو کوي تر هغه وخته چې ماخستن کېږي. او دغه رنګه که چا ماخستان دا ووایو تر سهاره پورې بیا 80,000 ملکې ورته مقرروي. نو فإن مات في ذلك اليوم، که په دغه شپه او یا په دغه ورځ کې مړ سو، دا کلمات یې ویلي او مات شهید مړ سو. حدیث امام ترمذي رحمة الله علیه روایت کړی. رد المحتار جلد 3 صفحه 166 باب الصلاة في الكعبة. تر دغه باب تر عنوان لږ ور لوړ دې ته بحث ورکړی دی، مطلب په تعداد شهدا. نو شیخ مبارک وایي ما دا حدیث مبارک چې مې ویلی دی داسې په تعجب کې ورته پاتې سولم. وایي ماښام مې دا کلمات یې وویلې، نو د شپې راپورته سولم، یو غږ راپورته کړم چې ومې کتل دغه ملایکې دومره ډېرې وې چې دا وایي زما تر حساب وتلي وو. محترمینو تاسې فکر وکړئ که 80,000 ملک 70,000 80,000 ملکې، نو دی وایي هغه د سرو زرو قلمان یې وه، د سپینو زرو په ورقو کې هغه دغه توري لیکل او دا کوم چې ما تلاوت کړي وه، او دوی زما په حق کې دعاوې کولې تر سهاره پورې ما دپاره مغفرت غوښتی. نو دی په کشف باندې هم راته معلومه چې واقعیت دا حدیث هغه واقعیت دی. او دغه رنګه رد المحتار پر امام ترمذي رحمة الله مبارک باندې حواله ورکړې ده. رد المحتار جلد 3 صفحه 155 166 کتاب الصلاة مطلب په تعداد شهدا. نو محترمینو دا یو ډېر لنډ کلمات دي او لږ الفاظ دي، اسانه دي. نو راځئ د خپل آخرت او د قبر دپاره دغه اعمال وکړو چې الله جل جلاله به مو سره راضي سي، او شپه به مو هم په عبادت وي، ورځ به مو هم په عبادت وي، او که مړه سو شهیدان به وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.